السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګورئ تاسو په واتس اپ کې دغه شان ډېر ځات سټیکرونه لیدلې وي چې ملګری به تاسو ته راسند کوي یا به تاسو خپل مرګرو ته سند کوي. خو یعنی په دغه سټیکر کې مختلف ایموجي یا دغه شان پنی کارټون زمونږ سره وي. نو تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو ډېر ځات په اسانه طریقه باندې هم په دغه سټیکرونو کې خپل تصویران اډ کړئ. په دې کې د خپل تصویرانو نه سټیکر جوړ کړئ او بیا چې کله هم تاسو په واتس اپ باندې دغه خپل تصویران خپل مرګرو ته لګئ نو تاسو مرګري به تاسو ډېر ځات حیران وي چې تاسو په واتس اپ په سټیکرو کې یعنی خپل تصویران څنګه جوړ کړي دي. نو تاسو ډېر ځات په اسانه طریقه باندې کولای شئ. دغه ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې ډېر ځات په اسانه طریقه باندې تاسو هم په خپل واتس اپ کې دغه رقم سټیکران جوړ کړئ. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. په هغه باندې به تاسو دا سټیکرز جوړوئ. دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاوي شي. سمپل هم په دغه لینک باندې کلیک وکړئ دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو کله چې تاسو اوپن کړئ نو پس ټاپال تاسو لا یو اپشن درکې تاسو کاری ټریپ آیکن ورسره که تاسو داسې چک کړئ نو سټیپ بای سټیپ تاسو له 1 2 3 باندې داسې ډیر زیات دغه شان مختلف خالي ځکینه درکلي دي چې بده کې به تاسو خپل تصویران لګوي او د ګیلری نه به راخلي. دا به تاسو څنګه راخلي پس ټاپال به تاسو دلته کلیک واخلي په دې پلس نشان باندې. کله چې تاسو دلته کلیک کوئ تاسو له اپشن درکې چې ټیک پټو یعنی تاسو تصویر اوس ایستل غواړئ تاسو تخکاری که تاسو اوپن ګیلری که د ګیلری نه راغستل غواړئ که د فایل نه سلیکټ کول غواړئ ورسره که سټیکر لایبرری نه تاسو سلیکټ کول غواړئ. دا ډېر زیات اپشن چې کوم تاسو له درکلي تاسو وسو کې تاسو به سمپل په اوپن ګیلری باندې کلیک کړئ او خپل هغه تصویر به سلیکټ کړئ. د کوم تصویر نه چې تاسو مطلب دغه رقم سټیکر جوړول غواړئ نو زه خپل یو تصویر سلیکټ کړم. نو تاسو ښکاري مې خپل یو تصویر سلیکټ کړو دا به لګون ته کې لوډینګ وکړي لوډینګ ایمیج دې ته به تاسو لږ انتظار وکړئ نو تاسو هغه تصویر بدل راشي کوم تاسو په ګیلری کې سلیکټ کړی وي. نو تاسو ښکاري زما تصویر دلته راغلو اوس پر دې نه موږ سټیکر څنګه جوړو په دې پسې تاسو ښکاري دلته بیک ګراوند هم دی نو بالکل په یو کلیک سره تاسو دې نه بیک ګراوند درې کولای شي. تاسو دلته اپشن درکړي تاسو ښکاري سمارټ سلیکټ سمپل چې کله هم تاسو بدغه باندې کلیک واخلئ نو په دې تصویر باندې بلغون ته کې لوډینګ وشي او اتوماتیکلی به دې تصویر نه بیک ګراوند ریموو شي او تاسو بیا په خپل واتس اپ په سټیکرونو کې اډ کولای شي. تاسو ښکاري کبه دې مې تاسو د پاسه لیکل کوي دلته تاسو له هم اپشن درکړي اډ تاسو ډیر ځات په اسانه طریقه باندې کولای شئ ورسره آوټ لاین چې کوم دی هغه تاسو ته وهلی شئ او که تاسو ډایرکټلی دا په دغه شان واتس اپ کې سیو کول غواړئ نو دلته به تاسو په سیو سټیکر باندې کلیک کړئ نو دا سټیکر به تاسو سره دلته سیو شي. تاسو ښکاري نو تاسو ښکاري سټیکر چې کوم دی زموږ سره دلته راغی. په دې کې صرف یو سټیکر تاسو نشئ اډ کولی. تاسو په دې کې دلته درې یا دغه شان څلور سټیکرې راواخلئ. په دلته چې کوم تاسو له 1 2 3 درکلي په دې ټولو کې به هم تاسو سټیکرې راواخلئ. نو زه به دا کې هم سټیکرې سلیکټ کړم. نو کله چې هم تاسو دغلطه په سلورو یا په دریو دغه شان سیزونو کې کوم چې تاسو سره حالي ځکینې دی پاکې دغه رقم سټیکر کله تاسو اډ کړئ تاسو ښکاري زموږ سره یو شو دا زموږ سره دوه شو دا زموږ سره درې شو بیا به تاسو وکړئ لاندې په اډ ټو واتس اپ اپشن باندې به کلیک واخلئ کوم چې تاسو دلته لاندې درکړی دی نو دغه ټول سټیکرې چې کوم دا به تاسو سره اتوماتیکلی په واتس اپ کې راشي او بیا تاسو کولی شئ چې خپل مرګرو ته سند کړئ هغه به تاسو ته ډېر زیات حیران وي چې دا تاسو څنګه جوړ کړي دي. دا زموږ سره اډ شو تاسو ښکاري حسن هیز بین الریډي اډډ ټو واتس اپ یعنی دا زما سره دا تصویران الریډي اډ دي. نو که زه واتس اپ ته لاړ شم او بیا کله هم زه دلته په کیبورډ باندې کلیک کوم دلته سو کوم په ایموجي اپشن باندې کلیک واخلم نو تاسو ته ښکاري سایټ تاسو دلته یو اپشن درکړي چې په هغې به تاسو پس تصویر لګېدلی وي. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ټول عکسونه به تاسو ته شو شي او تاسو بیا ډېر زیات په زبردست طریقه باندې کولی شئ چې دغه ټول عکسونه خپلو ملګرو ته سینډ کړئ بالکل څنګه چې په واتس اپ کې سټیکرې وي همهغه شان به تاسو سره شو کوي. نو خو ګورګورو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپلو عکسونه ډېر زیات په اسانه طریقه باندې د واتس اپ سټیکرې جوړې کړئ. که تاسو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ پیج ځان سره لایک کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.